السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو که چېرته ستاسو د موبایل چارج هغه ډېر زر ختمیږي او چې کله هم تاسو خپل موبایل چارج ته ورکوئ هغه ډېر زر نه چارجیږي. بعضې داسې موبایلونه دي چې هغه ته څنګه چارج ته ورکړئ ډېر زر فل شي. داسې بعضې ټایم کې داسې راشي چې کله هم تاسو چارج ته کیدئ خپل موبایل نو هغه ډېر په سختۍ 2-3 غنټو کې هغه ایله فل شي. نو څنګه په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن ښیم چې د هغې اپلیکیشن په ذریعه ستاسو موبایل به انشاءالله په 10-20 منټو کې په ګرانټۍ سره ډک کیږي. ډیرو زبردست ډیرو د کمال اپلیکیشن د ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم دوستانو تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ هېڅ هم نشته. د دې اپلیکیشن کار صرف دا دی چې کوم اپونه ستاسو په بیک ګراوند کې لګېدلي وي هغه تاسو ته بند کړي. یعنی چې کله هم تاسو دغه اپ نه وي انسټال کوئ، چې کله تاسو خپل موبایل چارج ته ږدئ نو تاسو زر نه چارجېږي. نو دې غټه مسله دا ده چې تاسو بیک ګراوند کې اپلیکیشن یې څه وي هغه چالان وي، یعنی هغه لګېدلي وي، نو ځکه ستاسو موبایل چارج نه اخلي. نو د دې اپلیکیشن کار دا ده چې کوم بیک ګراوند کې اپلیکیشن چلیږي هغه هم تاسو ته بندوي او چې کله هم تاسو چارج ته کړئ نو چارج هم ډېر سپیډ کړي. نو دوستانو چې کله هم تاسو خپل چارجر په خپل موبایل کې ورکړئ نو تاسو به دلته سټارټ ناو باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو سټارټ ناو باندې کلیک نو ګوره دوستانو دا به چارجینګ اتوماتیکلی خپله چارجیږي. ډیرو د کمال او ډیرو خوندور اپلیکیشن سم دلته ګوره هیلث ګوډ دا وګورئ، دلته ولټیج هم درته ښیي، نور چارج دومره دی، چارجر پلګ دی ان پلګ دی، دا ټول معلومات هم تاسو له درکوي. ډیره خوندور او ډیرو زبردست د کمال اپلیکیشن دوستانو. که تاسو هم د ستونزې سره مخ یاست تاسو موبایل زر نه چارجي، ګوره دوستانو ما اوس دستي کې خو د 1% چارج وکړو. نو ډیره زبردست او د کمال اپلیکیشن ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دا وه نننۍ ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما د سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.